خپل هیوادوالو سره باید موږ تاسو مرسته وکړو. د چا په هر شي کې وس رسیږي ډاکټران باید د دوی څخه فیسونه وانخلي، د دوی تداوي مفته وکړي، او کلینیکونه باید سیار ټیمونه هلته ولیږي تورخم ته یا نورو سرحداتو ته. او همدارنګې د مدرسې د مکتب استادان دوی باید دغه مهاجرونه چې راغلي دي دوی ماشومان په مفت او په وړیا ډول باندې په مدرسو کې داخل کړي. د هر مسلمان چې څومره وس کېږي باید له دغه خپلو هېوادوالو سره کومک او همکاري وکړي. او د حدیث شریف مفهوم هم دا دی، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ټول مسلمانان د یو جسد حیثیت لري. که چېرته په یو جسد کې د یو کس سر په درد شي نو د هغې ټول ځان ورسره چې دی نارامه وي. نو کله چې زموږ ستاسو دغه مسلمانان وروڼه په تکلیف کې واقع دي او په سختۍ کې دي، باید موږ تاسو ټول په دې باندې چې خفه شو د دوی سره خواخوږي وکړو، د دوی سره همکاري وکړو. نو کوشش وکړو موږ تاسو چې د خپل وس مطابق هر یو کس د دغو هېوادوالو سره همکاري او مرسته وکړو.